درنو هیوادوالو، په منځنۍ اسیا کې د برېښنا په برخه کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې له امله یې ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان هیوادونه بې برقه شوي دي، چې د دې ترڅنګ افغانستان کې هم د بې برقۍ ستونزه رامنځته شوې ده. د دې ستونزې د حل دپاره چې کابل او د دغه لین پر مسیر باندې پراته ولایتونه بې برقه نشي، زموږ تخنیکي همکارانو هڅه وکړله او کوشش یې وکړ د ترکمنستان هیواد برېښنا یې کابل ته وصل کړله، چې خوشبختانه موږ اوس کولی سو د یو څه مودې دپاره د هیوادوالو ته د ترکمنستان هیواد برېښنا ورسوو. د ټولو هغه هیوادوالو څخه چې د پرچوي شاید په دې شپه کې ډیره وي صبر او زغم غوښتونکي یو، نو زموږ تخنیکي کارکوونکي او د دې درې هیوادونو تخنیکي کارکوونکي هڅه کوي ترڅو په دغه برخه کې را ایجاد شوې ستونزه ژر تر ژره حل کړي، ترڅو وکولی سو بیرته برېښنا نورمال حالت او عادي حالت ته راوګرځي.